د کندهار ښار په عین مینه کې د ښځو چارې ریاست اړوند د زراعتي او حرفوي زده کړو په دې مرکز کې یو شمېر مېرمنې د غواګانو او چرګانو په ساتنه، د سبزیجاتو په کرنه او د انګورو، انارو او پستې د بڼوالۍ په زده کړو بوختې دي. د یاد ښوونیز فارم ټول مالي لګښت د امریکا پرمختیایي اداره ورکوي، خو چارواکي دا نه وایي چې پر دغه پروژو ټول ټال څومره لګښت ښاغلی. پنځه چشتنې خوندې موږ البته په دا پروګرام درلودلې، ولې دا پروګرامونه موږ مخکې هم ډېر پر مخ باندې ویولي وي. تاسو یې چارټونه ولیدل چې هغو کې دا ځینې خوندې وې چې البته د مرکز وي، د ولسوالۍ نه وې. هغو د خیاطي پروګرامونه هم درلوده، د ګلدوزي پروګرامونه یې درلوده چې اوس هغه تعقیب کړي، او تر څنګ هم د ارایشګاه پروګرامونه دوی درلودله. دوی غوښتل چې کوچني کاروبار د لې په عینومېنه کې په پارک کې اکثره خوندې اوس راوړل شوي د لې بورګیان پخېږي، په خپل کورو کې پخېږي، هلته یې خرڅېږي. شورنخود په خپلو کورو کې تیاري سمي، هلته یې خرڅېږي. دا په خپله دوی یو کوچنی کاروبار د خپلو کورو د بچیانو لپاره پرمختیایي ډول دی. روقیه چکزي وایي په یو بله پروژه کې چې لګښت یې بیا هم د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID لخوا ورکول شوی، د کندهار ښار او ولسوالیو شاوخوا 800 مېرمنو ته په بېلابېلو اقتصادي، زراعتي، تجارتي او د حرفوي کورسونو زده کړې ورکول شوي. د اغلې چکزي په وینا د دغه ټولو پروګرامونو هدف د بېوزلو مېرمنو اقتصادي لاسنیوی دی. کوم ښځې چې په کورونو کې مثلا باغچې لري، د هغوی د لارې کولی شي خپل سبزیجات ترلاسه کړي. هغوی اوس کولی شي چې د هغوی په ګټه پوسي او د هغوی پاکوالي مراعات کړي، او خپل د کومې ښځې چې په کورنۍ کې پاکوالي نه مراعات کوي، هغوی اوس دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت، هم خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، او هم کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه پیسو څخه یعنې واخلو، یو کاروبار شروع کړو. زراعت او مالداري د کندهار د کلیوالي سیمو لپاره مهمه اقتصادي سرچینه بلل کېږي چې ډېر خلک له همدې لارې د ژوند چارې مخته وړي.